د ریاضي صنف خپرونې درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. ستړي مه شئ. د ریاضي صنف نهم ټولګي یو بل درس ته مو هرکلی کوم. مخکې له دې چې درس پیل کړو غواړم یوه مهمه خبره در سره شریکه کړم. پوهیږئ چې درس ویل او مطالعه کول د ذهن لپاره بهترین ورزش دی. لکه څنګه چې موږ تل غواړو روغ پاتې شو نو هڅه کوو چې ورزش وکړو. په همدې ډول که غواړو ذهن مو لا پیاوړی شي او ښه زده کړه وکړی شو نو تل باید د خپلې خوښې کتابونه او لیکنې ولولو او د مکتب درسونه تکرار او تمرین کړو تر څو مو ذهنونه پیاوړي شي او درسونه مو ښه زده شي. اوس به راشو او په ګډه به د زده کړې موخه وګورو. ګرانو زده کوونکو په ننني درس کې به په هندسي طریقه د دویمه درجه یو مجهوله معادلو حل ولولو او زده به یې کړو. ښه ګرانو زده کوونکو کله تاسې وپوښتل شي چې دویمه درجه یو مجهوله معادله په کومه طریقه حلولی شو نو ستاسې ځواب به څه وي؟ هو ګلالیو زده کوونکو حتما مو ځواب دا دی چې په څو طریقو سره یې حلولی شو چې د هغې جملې څخه یوه هم هندسي طریقه ده. نو راځئ په ګډه سره د نن ورځې درس پیل کړو. د دویمه درجه یو مجهوله معادلو حل په هندسي طریقه. هره دویمه درجه معادله د y مساوي x مربع معادلې او y مساوي ax جمع b د مستقیمې کرښې د معادلې په څیر لیکو او د هرې یوې معادلې ګرافونه رسموو چې د تقاطع په ټکو کې د x مختصات د معادلې د حل څخه عبارت دي. ګلونو زده کوونکو په نورو طریقو کې د کرښې ګراف ته اړتیا نشته خو په هندسي طریقه کې د ګراف له مخې د معادلې حل پیدا کوو. د دې لپاره چې دا موضوع تاسو ته ښه واضح شي په دې اړه به یوه معادله حل کړو. مثال x مربع منفي x جمع شپږ مساوي 0 معادله حل کړئ. خوږو زده کوونکو مثال مو په ګډه ولید. اوس راځو همدا معادله حلوو. تاسې هم قلمونه او کتابچې در سره راواخلئ د معادلې ځواب در سره نوټ کړئ چې د تمرین پر وخت له ستونزو سره مخ نشئ. اوس د معادلې حل پیدا کوو. د معادلې د حل لپاره دویمه درجه حد یعنی x مربع د مساوات کیڼ لوري ته پرېږدو او منفي x جمع شپږ د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په علامو کې یې بدلون راځي چې x منفي شپږ کیږي. اوس هم د مساوات د ښی لوري او کیڼ لوري افادو څخه بېلابېلې معادلې تشکیلوو یعنی y مساوي x مربع او y مساوي x منفي شپږ کیږي چې د هرې یوې ګراف رسموو. خوږو زده کوونکو د y مساوي x مربع ګراف د رسمولو لپاره په جدول کې څو مرتبې جوړې ټاکو یعنی که x ته 0 قیمت ورکړو نو د مربع کولو وروسته د y قیمت هم 0 کیږي. په همدې ترتیب سره د x پر ځای یو منفي یو 2 او منفي 2 قیمتونه وضع کوو چې د مربع کولو وروسته د y قیمتونه یو 4 او 4 لاسته راځي چې د قایم مختصاتو په سیستم کې ټاکو او د منحني په شکل سره نښلوو. مخکې له دې چې د y مساوي x مربع ګراف رسم کړو د دویمې کرښې لپاره هم څو مرتبې جوړې په جدول کې ټاکو. د y مساوي x منفي شپږ کرښې د رسمولو لپاره x ته 0 قیمت ورکوو چې د y قیمت منفي شپږ لاسته راځي. په همدې ترتیب سره د x پر ځای یو وضع کوو چې y منفي 5 قیمت غوره کوي. دا چې لومړۍ درجه معادله ده نو ګراف یې مستقیمه کرښه ده نو د قایمه مختصاتو په سیستم کې یوازې 2 مرتبې جوړې ټاکو. دا مو باید په یاد وي کوم قیمتونه چې x ته ورکوو اختیاري دي. هر قیمت چې مو خوښه وي د x پر ځای یې وضع کولی شو. قدرمنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو د دې لپاره چې په دې موضوع لا ښه وپوهیږئ راځو 2 ګرافونه رسموو تر څو د تقاطع په ټکو کې د x مختصات پیدا کړو. ښه ځیر شئ. په جدول کې لیدل کیږي د y مساوي x مربع ګراف په تور رنګ رسم شوی دی او د y مساوي x منفي شپږ ګراف هم په سور رنګ سره رسم شوی دی. لیدل کیږي دواړه ګرافونه په 2 ټکو کې یو بل سره قطع کوي. پوهیږو چې د تقاطع په ټکو کې د x مختصات د دویمه درجه معادلې د حل څخه عبارت دي. نو په دې جدول کې ګورو چې د تقاطع په ټکو کې د x مختصات منفي 2
او 3 دي چې په پایله کې همدا منفي 2 او 3 عددونه د معادلې د حل څخه عبارت دي. یعنی معادله 2 جذرونه لري او دواړه جذرونه په معادله کې صدق کوي. درنو لیدونکو او د ریاضي صنف خپرونې ګرانو زده کوونکو، د معادلې حل مو په ګډه ولید. پوه شو چې یادې شوې معادلې 2 جذرونه درلودل او دواړه جذرونه په معادله کې صدق کاوه. اوس به راشو یو بله معادله به هم حل کړو. مثال x مربع جمع 3x منفي 4 مساوي 0 معادله حل کړئ. معادله مو په ګډه ولیدله. څنګه تاسې کولی شئ همدا معادله حل کړئ؟ باور لرم چې تاسې لایقه زده کوونکي کولی شئ دا معادله حل کړئ. راځئ په ګډه یې ځواب پیدا کړو. ګلونو زده کوونکو، د حل لپاره د معادلې دویمه درجه حد یعنی x مربع د مساوات کیڼ لوري ته پرېږدو او مثبت 3x منفي 4 د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په علامو کې بدلون راځي، یعنی منفي 3x مثبت 4 کیږي. اوس هم مساوات د دواړو خواوو افادې د جلا جلا معادلو په څیر لیکو چې یوه یې y مساوي x مربع او بله یې y مساوي منفي 3x جمع 4 کیږي چې د ګرافونو د رسمولو لپاره یې څو مرتبې جوړې پیدا کوو. د y مساوي x مربع ګراف د رسمولو لپاره په جدول کې څو مرتبې جوړې ټاکو. یعنی که x ته 0 قیمت ورکړو نو د مربع کولو وروسته د y قیمت هم 0 کیږي. په همدې ترتیب سره د x پر ځای یو، منفي یو، 2 او منفي 2 قیمتونه وضع کوو چې د مربع کولو وروسته د y قیمتونه یو، 4 او 4 لاسته راځي چې د قایم مختصاتو په سیستم کې ټاکو او د منحني په شکل یې سره نښلوو. مخکې له دې چې د y مساوي x مربع ګراف رسم کړو د دویمې کرښې لپاره هم څو مرتبې جوړې په جدول کې ټاکو. د y مساوي منفي 3x جمع 4 کرښې د رسمولو لپاره د x پر ځای 0 وضع کوو چې د y قیمت 4 لاسته راځي. په همدې ترتیب سره که د x پر ځای یو وضع کړو نو د y قیمت هم یو لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، د دواړو کرښو د رسمولو لپاره مو د هرې یوې مختصات پیدا کړل. اوس یې د مختصاتو په نظر کې نیولو سره ګرافونه رسموو. په جدول کې لیدل کیږي د y مساوي x مربع ګراف په تور رنګ سره رسم شوی او د y مساوي منفي 3x جمع 4 ګراف هم په سور رنګ رسم شوی چې دواړو ګرافونو په 2 ټکو کې له یو بل سره قطع کړي دي. پوهیږو چې د تقاطع په ټکو کې د x مختصات د دویمه درجه معادله د حل څخه عبارت دی. د دې لپاره چې د معادلې حل پیدا کړو نو د تقاطع د ټکو څخه د y د محور سره موازي وکتورونه رسموو چې د x په محور باندې د منفي 4 او یو عددونه راښیي چې په پایله کې همدا منفي 4 او یو عددونه د معادلې د حل څخه عبارت دي. یعنی x مربع جمع 3x منفي 4 مساوي 0 معادله 2 جذرونه لري چې یو یې منفي 4 او بل یې یو دی. که چیرې د x مربع ضریب یو نه وي نو مستقیما د هندسي طریقې څخه استفاده نشو کولی. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دمه به په درس ښه پوهېدلي وئ او تاسې ګران زده کوونکي هم باید ځان سره د درس مهم ټکي نوٹ کړئ چې د درسونو بیا تکرار کې در سره مرسته کړي. د خپرونې په دې برخه کې به راشو او یو بله معادله به هم په ګډه وګورو. مثال x مربع منفي 2x جمع 3 مساوي 0 معادله حل کړئ. ګلونو زده کوونکو، معادله مو په ګډه ولیدله. اوس راځو او دا معادله حلوو. د x مربع منفي 2x جمع 3 مساوي 0 معادلې د حلولو لپاره x مربع د مساوات کیڼ لوري ته لیکو او منفي 2x جمع 3 د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په 2x منفي 3 باندې بدلیږي چې د تیر مثال په څیر د مساوات د دواړو خواوو افادې د بیلابیلو معادلو په شکل لیکو چې یوه معادله یې y مساوي x مربع او بله یې y مساوي 2x منفي 3 کیږي. په جدول کې د y مساوي x مربع منحني د مرتبو جوړو مختصات راکړل شوي دي چې هر یوه باید د قایم مختصاتو په سیستم کې وټاکو. د y مساوي 2x منفي 3 مستقیمې کرښې د رسمولو لپاره یوازې 2 ټکي پیدا کوو. که د x پر ځای 0 وضع کړو نو 2 ضرب د 0
د صفر سره مساوي کیږي چې د وای قیمت -3 لاسته راځي او که د ایکس پر ځای یو وضع شي نو یو ضرب د 2 کیږي چې 3 ورڅخه تفریقه وو چې د وای قیمت -1 کیږي. ګرانو زده کوونکو د مرتبو جوړو مختصات مو پیدا کړل. اوس هم د کرښو د رسمولو لپاره د قایم مختصاتو په سیستم کې راکړل شوي مختصات ټاکو او سره نښلوي. ګورو چې د وای مساوي x مربع ګراف په سور رنګ سره رسم شوی او د وای مساوي 2x -3 کرښې ګراف په تور رنګ سره رسم شوی دی. د دې لپاره چې راکړل شوی معادلې حل یعنی جذرونه پیدا کړو نو د دواړو ګرافونو د تقاطع په ټکو کې د x مختصې پیدا کوو. مګر لیدل کېږي چې ګرافونه یو بل نه قطع کوي. په یاد مو وي چې که دواړه ګرافونه یو بل قطع نه کړي نو راکړل شوې دویمه درجه معادله د حقیقي عددونو په سیټ کې حل نه لري، یعنی جذرونه یې د حقیقي عددونو په سیټ کې نه دي شامل. نو په پایله کې وایو چې x مربع -2x جمع 3 مساوي 0 معادله حقیقي جذرونه نه لري. هره دویمه درجه معادله د y مساوي x مربع معادلې او y مساوي ax جمع b د مستقیمې کرښې د معادلې په څیر لیکو او د هرې یوې معادلې ګرافونه رسموو چې د تقاطع په ټکو کې د x مختصات د معادلې د حل څخه عبارت دي چې دې طریقې ته هندسي طریقه ویل کیږي. که چیرې ګرافونه په 2 ټکو کې قطع کړي معادله 2 حقیقي جذرونه لري. که یو ټکي کې قطع کړي معادله یو جذر لري او که یو بل قطع نه کړي نو معادله د حقیقي عددونو په سیټ کې حل نه لري. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی او بخښونکي رب مو سپارم. ښې چارې.